د لوی او بخښونکي خدای په نامه. د هدف په لټون ګرځو، د کاروان سره روان یو. د هدف په لټون ګرځو، د کاروان سره روان یو. یا به رسو تر منزله، یا به پاتې تر کاروان یو. که یو موټی یو اواز شو، نو منزل ته به رسیږو. که یو موټی یو اواز شو، نو منزل ته به رسیږو. که یو نه شولو ورکیږو، موږ به تل په ویر د ځان شو. د ستوري رادیو تلویزیون ډیرو قدرمنو اوریدونکو، پتمنو هیوادوالو، زړه ته رانږدې ګرانو خویندو او وروڼو، السلام علیکم. مینه او ادب او احترام مې ومنئ. په پیل کې د مبارکې روژې د میاشتې مبارکي تاسو ته درکومه او خدای دې وکړي چې دا مبارکه میاشت د خدای په اطاعت او عبادت او په ډیره حوصله‌مندي او بردباري سره پای ته ورسوي. دا دی د وادي سره سم بیا هم موږ زه توفیقه قادري خپل ګرانو همکارانو سره قدرمن بصیر بیدار ستوري صاحب او قدرمن سرور یوسفزي سره د یو بل نوي رادیو تلویزیون په پرانستلو کې تاسو په چوپړ کې چې زموږ څیرې څه ناڅه تاسو پیژنئ، زموږ د غږو سره آشنا یاست. نو دا تلویزیون کې به موږ تاسو ته فرهنګي، ادبي، کلتوري، تفریحي او همدارنګه د روغتیا په هکله خپرونې او شاعران به دعوت کو، د شعر و شاعري په هکله به تاسو ته ځانګړي خپرونې وړاندې. نو زه د ټولو قدرمنو او پتمنو هیوادوالو او د ستوري رادیو تلویزیون د مینوالو څخه دا هیله کوم چې زموږ سره خپل همکاري او ملتیا ولري، زموږ صفحه لایک کړي، خوښه یې کړي او زموږ د یوټیوب چینل هم د ځان سره سبسکرایب او د دوستانو سره یې شریکه کړي. نو راځئ چې قدرمن ستوري صاحب ته بلنه ورکړو چې ستوري صاحب داخل د استودیو سي. السلام علیکم ستوري صاحب، ستړی مه سئ، خدای مو راوله. ډېر ویاړ لرم چې خپل د پښتو ژبې خوږ ژبې شاعر سره بیا هم په یوه خپرونه کې یو او بیا هم د یو بل نوي تلویزیون په پرانستلو کې ستاسو همکاره یم. وعلیکم سلام تورپیکۍ خورجانې، تاسو ته او دلته موږ سره په دې بنډار کې چې کوم دوستان دا وخت شریک شوي دي او موږ ویني او زموږ خپرونه ګوري، هغوی ټولو ته د زړه تله سلامونه وړاندې کوم. علیکم سلام. رحمان بابا په یو څو بیتونو باندې د خپل خبرې آغاز کومه. که صورت د محمد نه وی پیدا، که صورت د محمد نه وی پیدا کړي به خدای نه وی دا دنیا، او کل جهان د محمد پر روی پیدا شو. کل جهان د محمد پر روی پیدا شو، محمد دی د تمام جهان آقا، او نبوت په محمد باندې تمام دی. نبوت په محمد باندې تمام دی، نشته پس د محمد انبیا. درود محمد صلی الله علیه و آله وسلم باندې. ډېر درنو او پتمنو د ستوري رادیو ملګرو، دوستانو، لیدونکو او کتونکو، السلام علیکم. یو ځل بیا درته هرکلی وایم، ستړي مه شئ، هر کله راشئ، په خیر راشئ. څرنګه چې زموږ دا چینل د ستوري رادیو تلویزیون په نوم باندې نوی چینل دی، دا زموږ لومړنۍ تعارفي خپرونه ده. په دې خپرونه کې به تاسو سره موږ د دې خپلو خپرونو ذکر کوو چې کوم کوم پروګرامونه به پکې نشریږي، او تاسو به موږ سره په دې بنډارونو کې ضرور برخه اخلئ، ځکه زموږ پروګرامونه به په تاسو ښکلي کېږي. قدرمنو، لکه څنګه چې نن سبا
ټوله نړۍ یو کلی جوړ شوی دی د انټرنیټ په وسیله باندې او د دې ضرورت دی چې انسانان خپل اړیکې او سره نورې نږدې کړي او دغه زمینه د انټرنیټ په وسیله باندې ټولې دنیا ته برابره شوې ده. موږ هم د دغې نه په استفاده باندې غواړو چې تاسو سره د تلویزیون د لارې د راډیو د لارې خپل خپرونو ته ادامه ورکړو او هغه ادبي تنده چې موږ لرو هغه په دې وسیله باندې خړوبه کړو. بله مهرباني غورجان تاسو خبره وکړئ بیا به سره زه مل شم. بله ډیرو پتمنو هیوادوالو څنګه چې زما قدرمن همکار بصیر بیدار ستوری صاحب وویله نو واقعا د یوه لاسه ټک نه خیږي. راځئ چې لاسونه سره ورکړو، راځئ چې ملتیا او همکاري سره وکړو. موږ به د دې تلویزیون او رادیو د لارې خپل ژبې ته، خپل وطن ته، خپل هیوادوالو ته کومک وکړو. نو موږ ستاسو ملتیا او ستاسو ملګرتیا ته موږ ضرورت لرو. نن مو نیم ساعته امتحاني خپرونه کړې ده چې وګورو چې کم زموږ مینوال زموږ سره دي، رادیو خوښوي، راغلي دي. نو د ستوري رادیو تلویزیون اداره ستاسو هر سالم پیشنهاد او انتقاد ته موږ سترګې په لار یو او ارومرو به موږ خپل خپرونو کې ستاسو انتقادات او پیشنهادات ته به نظر اچوو. نو هیله کوم چې زموږ سره خپل نیک هیلې، خپل مرستې شریکه کړئ. څنګه چې ستوري صاحب وویله زموږ سره ډېر قدرمن ګران ځوان شاعر او همکار هم را سره دی چې زموږ تخنیکي چارې مخته وړي او زموږ سره په خپرونه کې هم مرسته کوي چې هغه بل څوک نه بلکې قدرمن سرور یوسفزی دی چې اوس زموږ تخنیکي چارې مخته وړي. نو زه به هیله وکړم چې په آخر کې بیا حتما دی راسي او دی به هم ځان معرفي کړي. ستوري صاحب که مو خوښه وي چون د روژې مبارکې میاشت ده نو زه به د تخنیکي همکار څخه هیله وکړم چې یو نعت موږ ته کښېږدي، دا به واورو سره او بیا به بیرته راوګرځو خپل خپرونه. سمه ده، خوښه مې ده. سرورجان نه هیله کوو چې دغه نعت شریف چې موږ کوم برابر کړی دی هغه دې کېدي چې دا واورو بیا به موږ خپلې خپرونې ته ادامه ورکړو. سپین سبای محمد رسول الله مینا مینای خلای محمد رسول الله محمد رسول الله محمد رسول الله محمد رسول الله تا پریشان قافلو تا د ژوندون درسونه ورکړل د ژوندون درسونه ورکړل تا درمل ترنګونو سره راغلی سره ګلونه در سره وو سره ګلونه در سره وو تا د خوارو ولسو ته د بدلون درسونه ورکړل د بدلون درسونه ورکړل تا رحمت د دنیا محمد رسول الله محمد رسول الله مینا مین لازم زما په کار باندې فکر کوم چې تخنیکي ستونزه ده د نعت څخه به تېر کړو. ستاسو انټرنیټ ډېر کمزوری دی او دغه نعت شریف چې
قدرمن امان الله نصرت صاحب شاعري و دغه ناتو ډېر ښه ویل شوی خو متاسفانه چې ستاسو انټرنیټ کمزوری دی هغه پلی نه شو کړی بخښنه غواړم موږ خپلې خپرونې ته دوباره بیرته راشو بله ډیرو قدرمنو او پتمنو هیوادوالو هغه کسان چې تازه زموږ سره خپرونې ته راغلي دي بیا هم په پښتني مینه سلامونه احترامات او خلوص ټول ته وړاندې کوو دا زموږ یو امتحاني خپرونه ده چې د ستوري رادیو تلویزیون د ادارې څخه تاسو ته وړاندې کیږي نو څنګه چې موږ په پیل کې یو نقد غوښتل چې کښېږدو خو متاسفانه تخنیکي ستونزې وې او انټرنټ زموږ تخنیکي همکار دا یو لږ ضعیفه و او هغه سم رانغی نو موږ معذرت تاسو ومنئ ستوري صاحب یو څو نومونه به زه واخلم چې دوستان راغلي دي چې بیا دا راڅخه تیریږي او د دوی سلامونه زه تاسو ته نشم کولی چې ووایم که ستاسو اجازه وي مهرباني وکړئ دوستانو چون دا یو امتحاني خپرونه وه نو موږ مخکې د مخکې اعلان تیر کړی نو په دې پوهېږو چې ډېر دوستان ډېر اورېدونکي ډېر مینوال تر اوسه لا نه دي خبر چې راسي خو خیر چون امتحاني خپرونه ده موږ هم امتحاني راغلو نو زه هغه کسان نومان اخلم چې خپرونې ته راغلي دي قدرمن افریدی صاحب راغلی دی خپرونې ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوي چې افریدی صاحب ستړي مه شئ خدای مو راوله هر کله راسئ خوشحاله یو چې په پیل کې ستاسو کومنټ موږ په رادیو په صفحه کې وینو زموږ ډېره مشره خور قدرمنه سحرجانې ایدري چې د یور وایس ټي وي یا ستاسو غږ تلویزیون مشره ده او هغه تلویزیون هم زموږ د رادیو تلویزیون همکار دی او موږ سره لازمي ملزوم یو دوی هم راغلي دي خپرونې ته سلامونه او نیکې هیلې تاسو ته ما ته او ټولو اورېدونکو ته وړاندې کوي چې زه د سحرجانې ایدري څخه نړۍ مننه کوم خوشحاله یم چې دا قدرمنه خور ځان سره په خپرونه کې لرم همدارنګه قدرمن امان الله پښتین صاحب راغلی دی چې زه دوی ته ښه راغلاست وایم هرکلی وایم خدای مو راوله هر کله راسئ ستاسو قدمونه زموږ لیمه قدرمن عبید سایل صاحب راغلی دی چې سایل صاحب سلامونه او نیکې هیلې هم ټولو ته وړاندې کړي دي چې زه د دوی سلام ته علیکم سلام وایم ښه راغلاست خدای مو راوله قدرمن امان الله پښتین صاحب راته لیکي چې سلامونه ګرانې خورې توپیکۍ جانې زه سید امان الله یم خپرونه په متحده عرب کې اورم ډېره مننه سید امان الله ورور جانه ستړی مه شئ هر کله راسي خدای مو راوله نو هیله لرم زه خپل د ټولو اورېدونکو څخه خپل د ټولو قدرمنو ورونو او خویندو څخه چې زموږ سره خپل ملتیا وکړي خپل ښایسته ښایسته کومنټونه موږ ته راستوي باور وکړئ چې هغه وخت یو تلویزیون یا رادیو خپرونې رنګینې کېږي چې هغه اورېدونکي ورته راسي ملاتړ یې وکړي خپل ښایسته شعرونه ورته راستوي نو هغه وخت به زموږ خپرونې به نورې هم رنګینه شي نو ما په فلحال کې دغه مسیجونه درلوده قدرمن ستوري صاحب چون اورېدونکي خبر نه وه نه دي راغلي ډېر نو هیله لرم چې په نورو خپرونو کې موږ یوازې پرې نږدې او خپل په ښایسته کومنټو باندې زموږ خپرونه نوره هم رنګینه مهرباني ستوري صاحب مننه خورجانې داسې خبره ده چې دا زموږ لومړنۍ تعارفي خپرونه ده او موږ ډېر اورېدونکي او لیدونکي زموږ د دې خپرونې نه خبر هم نه دي زه د قدرمنې سحرجانې نه چې د یور وایس تلویزیون فاونډره ده او مشره ده د هغې نه نړۍ مننه کوم چې راغلې ده او زموږ خپرونه ګوري او دا هم دې مننه کوم ځکه زموږ د هغه د تلویزیون دواړه چې هغه همکاران او د هغه د تلویزیون غړي او انشاءالله چې موږ به خپل هغه د ادبي ستورو خپرونه چې د هغې سره لرو په خپل وخت باندې د تخنیکي ستونزو د حل نه وروسته هغې بېرته به جریان ورکوو هغه به شروع کوو زموږ همکاري به د دواړو تلویزیونونو یا د دې دواړو راډیوګانو په شریکه باندې روانه وي زموږ په دې چینل کې به یوازې تلویزیوني خپرونې نه وي بلکې راډیوي خپرونې به هم وي او په دې کې به تفریحي تعلیمي ادبي
او همدارنګه نور بندارونه کلتوري بندارونه فرهنګي بندارونه موږ د خپل اوریدونکو سره شریکوو. البته موږ سیاسي خپرونې په دې چینل کې نه لرو، نو که کوم اوریدونکي یا لیدونکي د سیاسي خبرو پروګرامونو شوق لري نو هغه نور چینل شته په هغې کې د خپل شوق پوره کړي. زموږ چینل چې دی دا به صرف ادبي او هنري او فرهنګي او تفریحي خپرونې تاسو ته وړاندې کوي. مهرباني. زه په دې باور لرم چې قدرمنو پتمنو هیوادوالو ستاسو د ټولو ادبي تنده به زموږ په خپرونو کې به ماته کړو او فقط ستاسو بیا او بیا همکاري ته زه هیله یم او همدا اوس هم تاسو کولی شئ دا خپرونه دا اوس خپل د ملګرو سره، خپل د دوستانو سره، خپل د فیسبوک په صفحو کې خپره کړئ تر څو دوی وپوهېږي چې زموږ یوازینۍ هیله خدمت خپلو ژبې ته او خپلو پتمنو هیوادوالو ته ده. ستوري صاحب، زه به د تخنیکي همکار قدرمن سروار یوسفزي صاحب څخه هیله کوم چې یو ښکلې ډیکلمه یې چې درلوده هغه موږ ته کښېږدي. البته که تخنیکي ستونزه نه وي خو وابېورو، که چیرې تخنیکي ستونزه وه نو بیا به معذرت وغواړو د اورېدونکو څخه. دا زما یو ګډ او مات شعر و چې البته قدرمن سروار یوسفزي خپل په ښکلي غږ باندې دا واقعا ډېره ښه ډیکلمه یې وکړه او ډېرې ښه یې ادا کړې چې زه د قدرمن سروار یوسفزي څخه نړۍ مننه کوم. کور مو ودان، په قلم مبارکات، په عمر مبارکات، په غږ مبارکات. قدرمن افریدي صاحب بیا هم سلامونه او نیکې هیلې تاسو ته، ما ته او ټولو ته ورسولي دي او یو دوه وارې درې ځلې لیکلي دي چې توربیکۍ خورجانې یو شعر موږ ته ډکلمه کړه. ډېر قدرمن افریدی صاحب، زه ستاسو خبره په مځکه هم نه اچوم، په دواړو سترګو چې دا زموږ یو امتحاني خپرونه وه، خو بیا هم زه بیا کوشش وکړم چې د خپرونې په پای کې که مې خپل شعر پیدا کړی نو حتما مې تاسو ته ډکلمه کړم. مهرباني ستوري صاحب. زه هم د سرور یوسفزي نه مننه کوم، ستاسو شعر ډېر ښکلی ډیکلمه کړی او بیا ترې هیله کوم چې دغه نعت شریف چې کوم وخت کې تخنیکي ستونزه پیدا شوله، هغه انټرنیټ کار ونه کړه، هغه دوباره که امکان وي هغه بیا یو ځل کېږي چې موږ هغه واورو. هغه ډېر ښکلی نعت و او ډېره ښکلې شاعري وه، نو یو ځل هیله کوو چې دغه نعت یو ځل بیا کېږي. تبای محمد رسول الله، محمد رسول الله، مینا مینای خلای محمد رسول الله، محمد رسول الله، محمد رسول الله، محمد رسول الله. تا پریشان قافلو ته د ژوندون درسونه ورکړل، د ژوند درسونه ورکړل، د سکون درسونه ورکړل، ترنګ سره وو متاسفانه ستونزه درسونه ورکړل، تر رحمت د دنیا نړۍ مننه. باید تاسو ووایو چې دا د ډېر مشر شاعر امان الله نصرت صاحب شعر و چې په نعت باندې ویل سوی و، خو متاسفانه بیا هم یو لږ تخنیکي ستونزه یې درلوده. موږ به په نورو پروګرامو کې بیا به انشاءالله کوشش وکړو چې دا نعت شریف بیا تاسو ته واورو. همدارنګه ستوري صاحب، افریدي صاحب، ستاسو نه هم هیله کړې ده چې ستوري صاحب دې خپل یو غزل موږ ته ووایي. زما څخه هم هیله کړې ده او دوی خپل سلامونه و قدرمن سروار یوسفزي ته چې وایي په پېښور کې دی او زه ورسره شناخت لرم، دوی ته هم خپل سلامونه وړاندې کړي دي. نو زه به د ټولو په نمایندګۍ څخه
سلام ته علیکم سلام وایم. ډېر خوشحاله یم چې افریدی صاحب زموږ سره په خپرونه کې دی، زموږ خپرونه اوري او موږ ته خپل پیشنهادات وړاندې کوي. مهرباني ستوري صاحب. زه هم د ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته یو ځل بیا سلامونه وایم او په ډېره بخښنه سره په ډېره زیاته بخښنه کې غواړو. زموږ دې خپرونه کې به حتما بخښنه غواړم نیمګړتیا وي، ځکه چې دا زموږ لومړنۍ خپرونه ده او موږ ورته دومره تیاری هم نه وو کړی، صرف هغه امتحاني خپرونه وه. موږ شروع کړه، موږ ویلی چې زموږ دغه غږ تر تاسو در ورسېږي او تاسو موږ سره مل اوسئ او په راتلونکي کې به انشاءالله موږ خپلې خپرونې په منظم شکل باندې برابروو او بیا به تر تاسو رسوو. د خپرونې په دې برخه کې به زه چون موږ سره نور دغه نشته دی، یو خپل شعر به در سره یو دکلمه به درته ووایم اخور جانې که دې خوښه وي نو دغه خپل شعر به در سره غزل دی دا به در سره دکلمه کړم. بله ولې نه، مهرباني. بیا مې ولیدل ګلونه په لمبو کې، بیا مې ولیدل ګلونه په لمبو کې و رنګ یې تورو د بارودو په لوګو کې، بیا مې ولیدل ګلونه په لمبو کې رنګ یې تورو د بارودو په لوګو کې، ښه په ځیر مې ورته وکتل خو نه و، ښه په ځیر مې ورته وکتل خو نه و، د خوښۍ اندازې سپینو اننګو کې، د خوښۍ اندازې سپینو اننګو کې، او د خندا زوري په شونډو پاتې نه و، د خندا زوري په شونډو پاتې نه و، صرف مسکۍ به شوه د سترګو په لیمو کې، صرف مسکۍ به شوه د سترګو په لیمو کې، او د رباب په ماغه سوز په ډډ کې نه و، د رباب په ماغه سوز په ډډ کې نه و، درد یې نشته د تارونو په نغمو کې، درد یې نشته د تارونو په نغمو کې، او بیګا دواړه تر سهاره بیدار ناست، بیګا دواړه تر سهاره بیدار ناستو، شپه مو تېره کړه یو بل ته په کتو کې، شپه مو تېره کړه یو بل ته په کتو کې. نو دا خو ما دکلمه که چېرته سرور خان سره زما دغه نوی د تصویر غزلي او امکانات ورسره یو چلولی شي نو بیا دې په یو اخره کې هغه هم وچلوي، ځکه هغه یو ډېره ښه دکلمه شوې ده او زما یو نوی خیال دی پکې، نو بل را سره نوی څه نه و، دا مې یو زوړ غزل تاسو ته وړاندې کړ. مهرباني خوږه. ډېر خوږ کلام و، ډېر ښه شعر و ستوري صاحب. قدرمنو اورېدونکو تاسو خو ستوري صاحب پېژنئ، معرفت ورسره دی چې ماشاءالله هر شعر یې د زړه زنګ لرې کوي او هر شعر یې واقعا خوږ دی او په سړي باندې ښه لګېږي. نو ډېر ښایسته شعر و. د قدرمن رشید خان هم راغلی دی خپرونې ته او سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوي چې زه رشید خان ته ستړی مسې وایم. خوشحاله یم چې رشید خان ورور زموږ سره په خپرونه کې دی. څنګه چې دوستانو تقاضا کړې وه چې توفیقي خوردي هم یو شعر ووایي، نو ما خو امادګي نه وه نیولې، خو د دوی خبره په مځکه نه اچومه. زما هم یو شعر دی، که ستوري صاحب اجازه راکړي زه به هم دا شعر ووایم او بیا به د قدرمن یوسفزي ورور څخه به هم هیله وکړم چې بیا آخر کې استودیو ته راسي او خپل ځان و دوستانو ته ور وپېژني. ارشاد. نو شعر داسې شروع کېږي چې زه یمه د تور شپو په غېږ کې ورکه، زه یم د تور شپو په غېږ کې ورکه، زه یم د تورو شپو په غېږ کې ورکه، غېږ کې. بله، زه یم د تورو شپو په غېږ کې ورکه، زه د زمان په ناکردو کې ورکه، زه نوکۍ د زمانې د لاسه کله خندېږم په ژړا کې ورکه، زه هغه چیغه یم چې غږ نه لري، زه هغه اوښکه یم چې نم نه لري، د بیابان په لور روانه یمه،
هغه ارمان یم چې درد نه لري. زما په خوله ډېر فریادونه پراته، زما په زړه بل ها غمونه پراته، زما په ژبه ګیلې ډېرې دینه، زما په بند ازغي ګردونه پراته. زه یم خور، زه یم مور د یو چا، نه یم شرم، نه یم پیغور د یو چا. زه بل څه نه یم، زه بل څه نه یم، ستا ملګرې یمه. دا یو ځل باید بیا ووایه، یو زه بل څه نه یم، ستا ملګرې یمه. زه بل څه نه یم، ستا ملګرې یمه. زه یم رڼا زه یم رڼا تورو تیارو د یو چا. ډېر ښه. زما خبرې نن داستان جوړوي، زما د زړه ټوټې کباب جوړوي. که په رښتیا درته ګویا شم ګله، هر سرګذشت مې یو کتاب جوړوي. وایه تر څو به یمه ګونګه کیسه، ستوري صاحب وایه تر څو به یمه ګونګه کیسه، وایه تر څو به یمه وایه تر څو به یمه وایه تر څو به یم په زړه کې خفه، چاودیږي وګل کې به تر کومه پورې. وایه تر څو یم رژېدلې کیسه. ما مې تر غیږ کې اتلان روزلي، ما لوړ نومونه د زمان روزلي. زما ژړا ته اسمانونه ژاړي، ما خپل په مینه مینان روزلي. راشه نن واوره لږ د زړه رازونه، راشه نن واوره لږ د زړه رازونه. د تورپیکۍ له درده ډک سوالونه، راشه نن واوره لږ د زړه رازونه. د تورپیکۍ له درده ډک سوالونه. زه یمه ګل د پسرلو د مینې، زه یمه ګل د پسرلو د مینې. لږ پرې ملهم کړه د زړګي زخمونه، لږ پرې ملهم کړه د زړګي زخمونه. نو خدای دې وکړي چې دا زما شعر مو خوښ کړی وي دوستانو، ملګرو او قدرمن ستوري صاحب. نو موږ پر کوشش وکړئ چې نامادګي مو نه ونیولې. ډېر ښه شعر و، ډېر ښکلی دی، ډیکلمه کوو، ډېر ښکلی ووایه. زه بیا یو ځل د خپلو لیدونکو او اوریدونکو نه بخښنه غواړم. زمونږ نن د انټرنیټ هم بیا وضعیت داسې سم نه دی، او زمونږ هم دا خپرونه لومړنۍ خپرونه ده، په امتحاني شکل باندې ده. نو که کومه ستونزه وي، کومه غلطي کېږي، هیله ده چې هغې مونږ ته بخښنه وکړي او زمونږ نه خوابدي نه شي. زه په دې پروګرام په دې شیبو کې یو ځل بیا د سرور یوسفزي نه مننه کوم او هیله دې کوم که چېرته هغه ډیکلمه ورسره وي نو کېدی دي، که نه بیا به مونږ خپل پروګرام راغونډ کړو او په اخر کې به مونږ ته هغه خپل یو پیغام ووایو. بله، که چیرې ډیکلمه نه وي ورسره، تصویر ته د زړه درد بیانوم، یو تصویر ته د زړه درد بیانوم، یو تصویر ته ژاړم ډېرې ښکلوم، یو تصویر مې دی په زړه پورې نیولی، یو تصویر مې دی په زړه پورې نیولی، یو تصویر باندې مې کې ډېر یادونه مې ساتلي، یو تصویر شلوم یادونه هېروم، یو تصویر مې دی په شګو کې جوړ کړی، یو تصویر مې دی په شګو کې جوړ کړی، یو تصویر مې په خپل خیال انځوروم. نیمګړی داستان تیر کړو، یو تصویر ته دا قصه تکمیلوم، یو تصویر مې خپل اوښکو باندې لوند کړو، یو تصویر مې خپل اوښکو ته مې د ژوند رازونه وویل، یو تصویر نه خپل رازونه پټوم، یو تصویر راته په سترګو کې موسکی شو، یو تصویر راته په سترګو کې موسکی شو،
یو تصویر ته په کتو کتو کې مرمه، یو تصویر ته جامې اغوندم د ګلو، یو تصویر مې په سرو وینو رنګوم، یو تصویر نه د نفرت ګردونه پاک کړم، یو تصویر کې خپل مینه لټوم، تصویر مې د خپل مخ اوبو کې ولید، یو تصویر مې د خپل مخ اوبو کې ولید، یو تصویر کې د رنګونو پسې ګرځم، یو تصویر کې د وینم، یو تصویر کې د وطن آبادی وینم، یو تصویر کې وطن ټول په اور سېزمه، یو تصویر کې جنکۍ درومي مکتب ته، یو تصویر کې جنکۍ درومي مکتب ته، یو تصویر کې د مکتب لارې تړمه، یو تصویر کې امن سوله راښکاره شي، یو تصویر کې امن سوله راښکاره شي، یو تصویر کې له نیستی وطن پرېږدمه، یو تصویر وایي زه ویاړ د افغانیت یم، یو تصویر وایي زه ویاړ د افغانیت یم، یو تصویر وایي ویاړونه ختمومه، یو تصویر له لوږې نس لاس کې نیولی، یو تصویر له ډېر خوراک وایي چې چومه، یو تصویر ته خلک وګوري موسکی شي، یو تصویر ته خلک وګوري موسکی شي، یو تصویر ګورم جړه راټینګومه، یو تصویر د زړه تصویر ته محبت سترګو کې ورکړم، یو تصویر نه د نفرت ګرد پاکومه، یو تصویر کې ټولې هیلې مې شي ختمې، یو تصویر کې ټولې هیلې مې شي ختمې، یو تصویر ته هسې زړه خوشحالوم، یو تصویر کې زما ژوند چا انځور کړی، یو تصویر کې د چا زړه انځورومه، یو تصویر لکه آینه حال راته وایي، یو تصویر لکه آینه حال راته وایي، یو تصویر په تور نقاب ورپټومه، یو تصویر کې انسانیت او اخلاق نشته، یو تصویر کې انسانیت او اخلاق نشته، یو تصویر د سړیتوب دی خیال ساتمه، یو تصویر کې حیا نشته پښتو نشته، یو تصویر کې حیا نشته پښتو نشته، یو تصویر ته د پښتو پګړۍ تړمه، یو تصویر کې د ژوند ټول خواږه پراته دي، یو تصویر کې د ژوند ټول خواږه پراته دي، یو تصویر د زهرو ګوټ دی زه یې څکمه، یو تصویر کې یم بیدار د حق دپاره، یو تصویر کې یم بیدار د حق دپاره، یو تصویر کې حق په خپله ژبه خورمه، یو تصویر کې حق په خپله ژبه خورمه. ډېره ښایسته ډیپلوما وه، ډېر ښایسته شعر و چې البته شعر د قدرمن بصیر بیدار ستوري صاحب او قدرمن سرور یوسفزي خپل په خواږه غږ باندې ډیپلوما کړې وه چې واقعا ډېره ښایسته وه، او ټولو اورېدونکو چې په خپرونه کې ستا هر یوه دا ډیپلوما ډېره خوښه کړې ده او د زړه په ساینونو په ګلانو یې زموږ د خپرونې او د قدرمن یوسفزي صاحب د شعر هرکلی کړی دی. همدارنګه ستوري صاحب رشید خان یو لنډ شعر راستولی دی چې زه نه غواړم چې دوی خفه سي، چون لومړۍ خپرونه مو ده، که څه هم ما دا شعر اوس ولیدی چې دوی په صفحې کې لیکلی دی، نو تاسو خپل خبرې وکړئ، زه به بیا د دوی شعر هم دوی ته وړاندې کړم. مهرباني وکړئ. ما صرف دغه کلام په باره کې ویل چې دا ډېر اوږد کلام و، ما تقریبا په اول ځل باندې دومره اوږد کلام لیکلی دی. زما شعرونه ډېر لنډ لنډ دي، خو په دې کې لا زه اوس هم وایم چې زه لږ نور هم اوږد کړم، ځکه چې د تصویر دوه مخه دي. یو کې زه
نو څه ښه احساس کوم خیال انځوروم بلکې چې دی هغه کوم نقصونه چې دي هغه ښکاره کوم که نه نو دا ما لیکلی و او دا سرور خان ته ما هسې دغه دپاره ورولېږه د ده د کور وداني د ده کلمه کړی و ما ته یې راولېږو نو ما له ډېر خوند راکړ نو دا دې وکړي چې زمونږ دغه لیدونکو اورېدونکو هم ترې خوند اخیستی وي ډېر ښایسته دغه خیال یې خوښ شوی وي ډېر ښایسته و ټولو خوښ شوی ووایي بیا به مونږ سرور یوسفزي ته ویو چې هغه که کوم لنډ پیغام لري مونږ سره د ویډیو د لارې خپل شریکول غواړي نو ښه ده که نه به خپله خپرونه راغونډه کړو بله بله نو نه پوهېږم چې یوسفزی ورور اوس راځي او که زه د رشید خان شعر دوی ته ووایم هغه دی راغی ډېر قدرمن ځوان د انرژي ډک زموږ همکار قدرمن سرور یوسفزی صاحب السلام علیکم ښه راغلاست خدای مو راوله ډېر خوشحاله یو چې زموږ سره په خپرونه کې یاست مهرباني مایک ستاسو په اختیار کې دی سلامونه جی ګرانه مشره او ګرانې خور ستاسو ډېره زیاته مننه کوم چې نن کوم دا پروګرام چې کوم موږ جوړ کړی دی د ستوري راډیو تلویزیون سرور جانه دغه دی مفتي صاحب اواز دې مونږ ته نه رارسي کوم تخنیکي ستونزه ده نن ورځ د یوسفزي صاحب په انټرنټ کې که ته هم تر پرون د پورې مو ډېر ښې خبرې کولې په دغه مونږ به تر څو پورې چې د هغه دا ستونزې حل کېږي انشاءالله بلې خپرونه کې به هغه مونږ مستقیما د ځان سره واخلو سرور خان تاسو د خپل شعر د کلمه کوي بیا به خپله خپرونه راغونډه کړو ځکه دلته یو څه تخنیکي ستونزې وې چې د هغه اواز او دغه مونږ ته نه راته اورېدونکو ته قدرمن رشید خان ورور راته یو ډېر ښایسته غزل لیکلی دی چې زه رشید خان ورور ته وایم چې چون تاسو اوس په صفحې کې راواستوئ نو زه به کوشش وکړم چې سم یې ووایم که بیا هم کوم غلطي ملطي پکښې کوم نو تاسو ما وبخښئ رشید خان ورور لیکي چې حسن نه د اور غوندې لوګی او نه لمبه کوي حسن د مرض غوندې په زړه باندې حمله کوي هغه د پښتو روایتونه چې پابند و کلک هغه ستړي مشي اور د سر په اشاره کوي څو چې یارانه د زورورو رقیبانو کړي عمره ملامت نه دی که ما سره دوکه کوي ښکلی د دیدن په بدل نقد له سړي زړه غواړي ښکلي د دیدن په بدل نقد د سړي زړه غواړي دا خو عاشقان دي چې په زړونو کې قرضه کوي سترګې د مړ سترګې ازلي له خمار ډکې دي دا درته چا ویله لیونیه چې نشه کوي هغه لیونی خو خپل ښایست په سر اخیستی دی هغه لیونی خو خپل ښایست په سر اخیستی دی موږ سره بدرنګ په دې حال کې یارانه کوي موږ سره بدرنګ په دې حال کې یارانه کوي ډېره غریبي مې ده بېوسه یم که زړه لري وایه کبرجن جانان ته لږ دې ګزاره کوي حسن یې منم له حقیقت نه انکار نه کوم حسن یې منم له حقیقت نه انکار نه کوم حسن یې منم له حقیقت نه انکار نه کوم حسن یې روزیشه خو خبره دی خوږه کوي حسن یې روزیشه خو خبره دی خوږه کوي بله وش راته انکار عمر دراز مړو ته نه کوي کله چې رادرومي نو بیا هم دا بهانه کوي نړۍ مننه رشید خانه واقعا ډېر خوږ غزل خو خدای دې وکړي
ما ښه ویلی وي که کم غلطي پکښې کوه نو رشید خان وروره ما وبخښه چون ما آمادګي نه ونیولې او اوس مې تاسو شعر ولیدی نو واقعا ښایسته غزل و ښایسته شعر و په قلم دې برکت په عمر دې برکت ډېر خوشحاله یو چې زموږ اورېدونکي زموږ په دا امتحاني خپرونه کې موږ ته دونه مینه راکوي او موږ دونه نازوي نو تاسو دې خدای ونازوي بیا هم نړۍ مننه ستاسو نه مهرباني ستوري صاحب رشید خان بخښنه غواړم رشید خان ډېر زیات ښکلی شعر لیکلی او که خپله شاعري نو ډېره زیاته مننه دې کوو دغه شانې ښه شعرونه او غزلې او ټپې دې موږ سره شریکوي زموږ د ټپو باچا چې دی هغه نن دغه دی کمزوری دی نه پوهېږم چې اوس یو څو ټپې راغلی واورو نه کمزوری دې خدای نه کوي خو انټرنټ دغه لري د انټرنټ ستونزه لري کمزوری دې خدای نه کوي نو هغه دی زه فکر کوم چې اوس انټرنټ مې قیصر شوی دی مهرباني یوسفزۍ صاحب میکروفون ستاسو په اختیار کې دی غږ دې بیا نه راځي سلمان خان ستا غږ هم نه راځي تورپیختۍ خو تصویر دغه شه ده زما خیال دی چې موبایل یې لاس کې واخیست دې وخت د ټلیفون دغه چې دی یا د موبایل دغه رنګ چې دی دا بندوئ ځکه چې دې وخت کې راځي نو تاسو بیا ډسټرب کوي دا خوند نه کوي بله رنګ مې بند کړی و خو بیا هم چون دوه او درې تلیفون دي هر یو چې بند کړم د یو څخه غږ راځي بیا هم معذرت غواړم نو زه فکر کوم چې د قدرمن یوسفزي صاحب نن مو غږ وانه اورېدی ولې زه وعده درکوم ګرانو اوریدونکو چې حتما به انشاءالله په نورو خپرونو کې به زموږ سره زموږ دا ځوان شاعر او تخنیکي همکار به راسي او زموږ سره به ګډه خپرونه وکړي او تاسو د خپل ځان در وپېژنئ په اخره کې به موږ خپل هغه یو لنډ پیغام تاسو هم ورکړئ خوشحالې زه به هم ورکړم او که یوسفزي کولی شو که نه په اډیو په د لارې هم ورکولی شي زه یو ځل بیا د خپلو ډېرو درنو قدرمنو او پتمنو لیدونکو اورېدونکو چې موږ دا سره ملګري وو او یا زموږ خپرونې په وروسته تعقیبوي یا آینده دپاره هم راځي زه ته د زړه له کومې مننه کوم او زه هیله لرم چې زموږ د خپرونې به یو ورځې نه بلې ورځې ته ښې کېږي موږ به په خپله خواري کوو زموږ دا ارزو ده چې زموږ د خپرونې نور الله هم ښکلې شي او د مینوالو او لیدونکو او اورېدونکو خوښې شي موږ به په دې کې رنګارنګ خپرونې د خپلو ملګرو سره شریکوو هغه به په یوازې په دې د شعر او شاعري پورې مربوط نه وي حتی تفریحي خپرونې به هم په دغه چینل کې د ستوري راډیو تلویزیون په چینل کې تاسو کتلی شئ کلتوري خپرونې به هم پکې کتلی شئ تفریحي به هم کتلی شئ تعلیمي به هم پکې کتلی شئ نو هیلهمند یم چې زموږ سره خپله همکاري ونه سپموئ خپله مرسته ونه سپموئ او موږ سره تل همکار اوسئ مهرباني بله زه هم خپل د ټولو قدرمنو هیوادوالو څخه خپل د ګرانو اوریدونکو څخه نړۍ مننه کوم چې په دا لومړۍ امتحاني خپرونه کې زموږ سره ملاتړ وکړئ او راله رادیو صفې ته او زموږ ته یې ښایسته کومنټونه ولیکله او زموږ ستاینې وکړې نو زه هم د دوی څخه مننه کوم موږ به تل کوشش وکړو قدرمنو اوریدونکو چې تاسو ته خوږې او ښایستې خپرونې چمتو کړو او البته دا ستاسو په همکاري هم کېږي چې تاسو هم زموږ ملاتړ وکړئ زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ خپل دوستانو سره شریکه کړئ او د فیسبوک صفحه هم د ځان سره خوښه کړئ مهرباني قدرمن یوسفزي ورور جانه تاسو خپل پیام ووایاست ګرانې خور ما ډېر زیات وبخئ ما څو څو پیرې کوشش وکړو چې زه تاسو سره په دې پروګرام کې راشم خو د بده مرغه زما انټرنیټ کې پته نه لګي څه ستونزه پیښه شوې ده اوس پیښه شوه ځکه چې د ماښام نه دا ټیک وم ستوري صاحب ته ویلي وو چې زه بیخي تیار یم پروګرام ته نو زه د تاسو نه ستوري صاحب نه او د ټولو ملګرو نه مینوالو نه ډېره زیاته مننه کوم چې زمونږ هغه اولنۍ معرفي کوم پروګرام چې خپرونه چې وه هغه یې دومره ښکلې کړه
چې لاروان دي موږ سره یو دوه ملګري داسې لکه شاکر افریدي صاحب شو، عبید ساحل صاحب شو، نور ملګري شو، هغه موږ سره دا هغه شروع نه لګیا دي او موږ اوري او موږ ګوري. نو خدای دې هغوی له عزتونه او خوشحالۍ ورکړي او تاسو دې راته الله ښه لري، ستوری صاحب دې راته الله ښه لري او ګرانې خور په تاسو ویاړو چې تاسو په پردي وطن کې اوسئ او بیا هم د پښتو ژبې خدمت کوئ. دا زموږ دپاره ویاړ دی، دا زموږ دپاره، تاسو زموږ دپاره شملی، زموږ دپاره پټکی او زموږ پټی، تاسو زموږ د پیغلو چې تاسو په هغه ځای کې هنګري کې تاسو خپله پښتو ژوندی ساتلې. زه به خپل پیغام زر شریک کړم، هسې نه چې بیا مې انټرنیټ خراب شي. نو زه به دا ووایم چې نن سبا نړۍ ته د مینې ضرورت دی، نو مینه وکئ، مینه وښیندئ چې په دنیا کې او په نړۍ کې امن راشي، ځکه چې دنیا په امن او په مینه ښایسته ښکاري. د تاسو ټولو نه ډېره زیاته مننه کوم، اجازه اخلم. د لوی الله په امان. یوه نړۍ مننه. ډېر قدرمن ورور سرور خان ډېره زیاته مننه وکړم چې په ډېرو کمو امکاناتو باندې، په ډېره موږ سره هېڅ امکانات نشته دی، موږ په نشته امکاناتو باندې دا خپرونې تاسو ته فلحال وړاندې کوو او هغه ډېر کوشش وکړ دا زموږ خپرونه تقریبا ژوندۍ وساتله. په نیمه کې زموږ خو دا دومره دغه نه وه، هیله نه وه چې تر دې وخته پورې به وچلي، ځکه امکانات موږ سره کم وو، د انټرنیټ کمزوري مې وي او د نور امکانات هم کم وي. نو بیا هم زه د سرور خان نه، قدرمنې خورجانې د تاسو نه، بیا د لیدونکو نه، اورېدونکو نه او د ټول زموږ د دې دوستانو نه چې موږ سره ملګري دي، زموږ دا صفحه خوښه کړې ده، زموږ دا یور وایس تلویزیون په شراکت باندې موږ دا خپرونې وړاندې کوو، د هغه په همکارۍ باندې هغه موږ زموږ په وسیله باندې دغه دوستانو خوښوله او نو دا خپرونه دې هم خوښه کړي، دا چینل او د یوټیوب چینل چې دی هغه دې سبسکرایب کړي او د الله په امان خوشحاله دي اوسي. بله، زه هم دا چې تر بلې خپرونې پورې بیا هم ستاسو په چوپړ کې حاضرېږو. تاسو ټول قدرمن اورېدونکي په لوی خدای باندې سپارم. د قدرمن یوسفزي ورور څخه هم نړۍ مننه، د ګران شاعر ستوري صاحب څخه هم نړۍ مننه. خوشحاله یم چې نن ورځ مو دا امتحاني خپرونه وکړه. نو دا تخنیکي ستونزې کله کله راځي دوستانو، دا خو نو زموږ په اختیار کې نه ده، تخنیکی ستونزې دي، بعضې وخت د انټرنیټ ستونزې دي چې راځي. نو تاسو خپل په بزرګواري باندې موږ وبخښئ، موږ به کوشش وکړو چې په نور خپرونو کې به دا ستونزې رفع سي د خیر سره. بس نور مو وخت نه نیسمه، بیا هم نړۍ مننه د ټولو څخه. ښه شپه، ښه وخت. چا چې روژه نه ده ماته کړې، ښه روژه مات ورته غواړم. چا چې روژه ماته کړې ده، ښه تراویح ورته غواړم. ښه بردباري او صله په دې مبارکې میاشت کې تاسو ته غواړم. بس لا مو مل شه، په مخه مو ګلونه.